د تاریخ اتلان اومه برخه تاریخ سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه. د سعد رضی الله عنه پیژندنه. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د بنو زهره له قبیلې څخه کنیت نوم یې ابو اسحاق او د هغه لوسو صحابه کرام رضی الله عنهم له جملې څخه دی چې په دنیا کې ورته د جنت زیری ورکړل شوی دی. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د بعثت د 18 او 19 کلونو په منځ کې د اسلام په دین مشرف شو. د سابقون الاولون په مؤمنانو کې شامل شو. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د بدر څخه تر تبوک پورې په ټولو غزاګانو کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګری و. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د هجرت په 55 کال په مدینه منوره کې وفات شو. مروان بن الحکم یې د جنازې لمونځ ادا کړ او بیا په جنت البقیع حجره کې خاورو ته وسپارل شو. د سعد رضی الله عنه اتلولي او جهادي کړنې. د هجرت په 2م کال د روژې په میاشت کې چې کله د بدر ستره جګړه منځته راغله، په هغې کې د قریشو پیژندل شوی پهلوان سعید بن العاص د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه په لاس ووژل شو. د احد غزا چې د هجرت په 3م کال پیښه شوې ده، کله چې په لنډمهاله توګه مسلمانانو ته سخت زیان ورسید، نو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ځان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې د کفارو ګزارونو ته سپر کړی و او رسول الله صلی الله علیه وسلم به غشي ورکول. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه به پر دشمن ګزارونه کول. دا د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د نیکمرغي هغه بختوري شیبې وې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل: سعده، غشي ولا مور او پلار مې در نزار شه. د سعد رضی الله عنه هم غشي په ځای لګېدله او هم یې دعا قبلېده. دا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعا کړې وه چې په لاندې ډول ده: الهي د ده نښه پر ځای او صحیح کړې او دعاوې یې په خپل دربار کې قبولې کړې. یوه شپه په مدینه منوره کې چې حالات ډیر کړکېچن و او د اسلام دشمنان هر مهال د مسلمانانو په کمین کې ناست و، د پیرې لپاره څوک حاضر نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل: کاش کې نن شپه نیک سړی پیردار وای. په دې وخت کې د تورې خرپ واورېدل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وپوښتل: څوک یې؟ ځواب ورکړل شو: ای د الله رسوله، زه سعد راغلی یم. ویې فرمیل: د څه لپاره راغلی یې؟ عرض یې وکړل: په زړه کې مې ستا لپاره اندېښنه پیدا شوه، د پیرې کولو لپاره راغلی یم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره ډیر خوشحاله شو. د سعد رضی الله عنه لپاره یې د خیر دعا وکړه او بیا یې استراحت وکړ. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه او عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت پر مهال د اسلامي لشکرو ستر قمندان په توګه په جهاد کې برخوال و. نه یوازې برخوال بلکې د قادسیې، مداین او نورو سیمو اتل او د ایران قوت یې مات کړ او د کسرا تخت یې ونیاوه.